هغه بابا ته وایي چې د خپل خپلوان دې چک کینه وایي بالکل به چک کم وایي ته نن داسې چلو که چې څنګه کور ته لاړې چې چای یا روټۍ دې خوړله ځان بېهوشه کا او یو څو ټپې وایه په خوله باندې وایي څه ویم وی بس دا وایا جماعتونه بستری دی تبلیغونه دی او فضائل اعمال دی او قرآنونه او تعلیمونه دی او تبلیغی دی او تبلیغیان دی او پټکی دی او سبقونه دی په دې خبره کوا چې کله بس هغه چې کله روټي خوړل یکدم د شټپی شروع کړي خدای دې خیر وکړي اجي صاحب ته بس یکدم ځان بیهوش کورا پریوت چې بیهوش کو هغه ځانای وی ته واشه تبلیغیان یادول تبلیغیان کول او فضائل اعمال او کتابونه کول هغه زوی ورته یې زمون جمعه ته درېون جمعه راغلی دی وای ښه وای ورشه تبلیغیان راولي چې لږ دم کی هغه امیر صاحب ورته مخکې نه پایدان کې تیار ولاړو دوی خو یو بل سره قصه کړې وه او ګیم یې جوړ کړی و امیر صاحب مخکې نه څپلۍ لاس کې نیولې وایي چې زه دوام کړې ده یو خو دعا کوي که نه ته چې پایدان ته وځي وایي دوام کړې ده وایي چې ځو ګشت پسې خصوصي ګشت دی چې هلته ورغلی بوډا پروت دی او به ده پې داسې دمونه ممونه وویل نو خو تبلیغان هم ډېر صورتونه نه ورځي خو به دا لس صورتونه یاد کړي نو بس په دې کې بیا موږ هم فتح راکوي په مونځ کې او دغه رنګې په د عام خلکو صورت یاسین ته چې راشي غریب د قاري صاحب باندې دا خولې را روانې لاندې دی پرتوک ته ورسېږي چې صورت یاسین نه به څنګه وځم ځکه دا خو پلاني بابا له موریا غاښونه چې نشته هغه هم بې پته ورکوي پوره قیسه نو بهرحال عزتمندو چې تبلیغي یو څو دمونه پې واچول بیا داسې غوږ ور نږدې کو هلکه ما ته به وایي چې بیان څه ټیم پورې ختمو بیا وکړه چې یو څوک راشي جی نو چې خوږې ورته ورنږدې کو هغه ځاڼی ورته وایي بچیه څه وایي زامن یې ورته وایي څه وایي دا سړی وایي فرشتې راغلې وي او هغه فرشتو سره مې مذاکرات وکړو وایي څه مذاکرات دې ورسره وکړو وایي بابا را ژوندی کېدی شي خو په یو شرط سره هغه ورته وایي زر وایه بچه زر وایه څه شرط دی چې سړی را ژوندی شي او زموږ خو زړه شوي ورپسې او ټول لګې دی مشر دوی ولاړ دی کشر ولاړ دی ټول ولاړ دی نو هغه ورته چې شرط به پوره نه کوي ګورې ګران دی وایي نه بچیه ټول ورته وایي وروره چې څومره پیسې لګي او څه لګي پیسې خو سره هم ډېرې وي چې څه لګي موږ به شرط پوره کوو وایي شرط خو د پیسو نه دی وایي چې هر څه یې پوره کوي سر ته یې رسو خو چې بابا خدای را ژوندی کړي وایي شرط دا دی وایي هغه فرشتې وایي چې الله رب العزت ما ته دا کور ښودلی چې دلته نه به یو کس خامخا راولي نو بس زه صحیح ده که ستاسو دومره خپئ بابا پسې ټول جاړئ بس د دې په ځای چې کوم سړی تیار یي هغه را مخکې شي به دا به ژوندی شي او هغه به پکې لاړ شي دومره څه خبره نه ده چې دا خلکو واورېده چې واه بل به په دې کې زر کېږي هغه کشر زوی وایي چې زه بار نه یو کوکا کولا بوتل راوړم هغه په هغه باندې ووتلو بل زوی وایي چې زه د چایو بندوبست کوم هغه په هغه باندې ووتلو بل وایي زه سموسې راوړم هغه د هغه په باندې ووتلو ټول په یو باندې لاړو چې دا شو دا هغه پلارو چې په سر به ټولو ګرځاو د پیسو د وجې نه ځکه چې دا خو د پیسو مشینو نو بهرحال اخره کې جاڼی پاتې شوه هغه ته جاڼی تا خو هسې خپې اګرې ته کړي دي او دا شان خپې د قبر کې دي او تا ویلي دي اجي صاحب موږ ته ویلي مو چې ما ستا جاڼی ډېره مینه کوي چې ستا مرګ دې راته خدای نه ښیي او تا نه مې دې خدای مخکې کي تا خو هسې ویلي چې خدای مې دې مخکې کي بس را مخکې شه دا به وروسته شي اجي صاحب 4 میاشتې به مو لګوي وخت به مو لګوي او ته به چې کوم دی مخکې شي او موږ ورته دعا وکړو ښه په عزت سره به لاړه شي او سورت یاسین به درته شروع کړو هغوی نه به یا بچیا خدای رسول ته وګوره او د الله په کارونو کې کار مه لټوه او د خدای په کارونو کې ستاسو کار دی او د دې خو وخت پوره او دا خو هر انسان په خپله نیټه باندې ځي تا قرآن نه دی ویلی او دا خو د هر سړي خپلې ساګانې د الله په کارونو کې کار مه لټوه د الله په کارونو کې او د بجلۍ په تارونو کې وایي کار مه کوه نو بهرحال عزتمندو دا هغه زندګي ده ګوره دا خبره د خندا ده خو دا ډېره د عبرت خبره ده چې ستا زوی په یو ځای کې ستا په کار رانشي او ستا ښځه چې 80 کاله تا سره په یو کور کې یو کمره کې پاتې شي ستا په یو ځای کې رانشي یا ستا خاوند چې 80 کاله تاله روټۍ درکړې ده خو په دغه ځای کې ستا په کار رانلی دقه ځای کې چې کوم څیز په کار راځي هغه نیک اعمال دي دا دقه مدرسه ده دا دقه عالم دی دا دقه قرآن دی دا دقه سپاره ده دا دقه تبلیغ دی دا دقه ذکر دی دا دقه منځ دی په دقه وخت کې ستا دقه راځي نو وایي ونساؤکم زوجت ستاسو ښځو نور مړونه وکړلو داسې ښځې شته چې څلور مړونه لکه یو مړ کېږي او بل کوي ناروا نه ده
خو هغه د مینې محبت چې کوم دروغ یې ویلي هغه دروغ یې موږ یادو چې یو بل ته دروغ ویلي. زه به در د اسمان نه ستوري راکوزوم. بیګام یو ویډیو کتله، یو قاري صاحب دی عزتمندو د جومات امام دی او خپلې ښځې وجلی دی. سوچ کوئ. او کوم هلک چې ورته مخامخ ولاړ دی که نه هغه دومره بدرنګ دی او هغه قاري صاحب مخ تاسو وګورئ که نه د هغه نه نورانیت او داسې تک سور مخ چې حیران به شي، جړه به درشي. او ښځه هغه هلک سره میلاو شوې ده، مشره ښځه بال بچه داره او ببر سره هلک او په چاړې حلال کړی دی. انسان چاله زار ورکړي مړ شي خبر دی په چاړه باندې حلالول څومره ګران کار دی. دا حالات دي عزتمند. وجه دا د موږ بچو د ټولو نه لوی څیز عزتمندو دقه موبایل دی. ما ته دومره تکلیف دی کور کې چې خامخا کور کې د سړي کاري زه کور کې موبایل نه ساتم. دومره تکلیف یې کله ناکله د حد درجې نه زیاته خامخا سړی میلمانه روان دي چې تیار کا ځان له کپړې وي کپړې تیار کا دومره سخته ځان باندې تېرو کور کې موبایل نه ساتو. زوی له ورکړی دی هغه هم نقصاني دی خو کورونو کې موبایلونه مه ساتئ عزتمندو. او یا ساتئ نو د هغې جانچ پړتال کوئ چې دې باندې کوم طرف نه ریګولی پی ټي سی ایل ساتئ د هغې یو نمبر تاسو ته ښایي دا نمبر راغلی صحیح دی خبره نه ده. د دې مطلب دا نه دی چې مثلا هره ښځه خرابوي، نه خو دا تا موقع ورکړه ماشوم ته. همدا ماشوم دی ګور هلته غلی ناست دی اوس یې بار کوڅې ته وباسه بې ګډي ماحول اثر یي که نه. دلته د جومات ماحول دی قاري صاحب دی هلته قاري صاحب نشته بې ګډي. نو د دې وجې نه عزتمندو او خو د دې اول پوړی دا ده چې په خپل ځان باندې پیله پابندي ولګوه. قسم دی دغه کسانی زه خپله اوس دا فیسبوک ختمومه. ما داسې یو شاګردان تیاروم چې زما بیان ورکوي چې دا موبایل د سره ختمو. بې اختیاره بعض چیز راځي او بوډاګان کسانی د شپې ډرامو ته ناستي. خیر دا پښتو ډرامه ده که نه دا خو دې کې اوس نشته دی ګډاګان هم پکې نشته فلانې هم پکې نشته او دا خو ساده ګل دی او دا بابوجي دی او دا فلانې دی په ورو سړی داسې خرابېږي که نه یکدم خو سړی نه خرابېږي شیطان له چل ورځي که نه. نو د دې وجې نه عزتمندو لږ شان سوچ وکړو خپل زندګۍ ته. نو علي صاحب به ویلې ونساؤکم زوجت ودیارکم سکنت واموالکم قسمت واولادکم حرمت. ستاسو اولاد لاړو محروم شو اوس ورته خلک یتیمان وایي دا د پلاني صاحب زوی دی دا پلانې یتیم دی فلانې یتیم دی لار هر سم ختم شو. علي صاحب به ویل ای قبرستان والاو ستاسو باره کې موږ تاسو ته وویلو چې ستاسو ښځو سره څه چلو شو ستاسو بچو سره څه چلو شو ستاسو مالونو سره څه چلو شو او ستاسو جایدادونو سره څه چلو شو. ای قبر والا خلکو لږ موږ ته خو خپل حال ووایې چې په تاسو څه تېرېږي په دې تارو خاورو کې څه په کار باندې راځي. اوهو جړل به کومیل ورته یو ورځ وایي ای علي صاحب په ځان رحم وکړه دومره مه جاړه څه چل شوی دی. وایي دې قبر والا نه تپوس کومه چې دلته څه شی په کار راځي دلته کوم عمل په کار راځي دوی راته حل نه وایي. وایي ای علي تا ته پته د دوی خبرې نشي کولی. وایي ما ته پته ده خو د خپل تسلۍ دپاره وایم چې دې تورو خاورو کې به مې څه شی په کار راځي. وایي ای کومیلا یاد لره که دې قبر والا خبرې کولی شوې دوی به یو خبره کولی چې بهترین زادرا بهترین شی چې ستا په قبر کې راځي هغه بهترین عمل دی. اوس بهترین عمل موږ سره کوم دی؟ قسم دی موږ یو عمل هم داسې نشو پیش کولی چې هغه مکمل 100% د اخلاص والی